سلامونه او نیکې هیلې. ګرانو اوریدونکو، نن تاسو ته د یو بلې پښتني قبیلې بابیانو په هکله لنډ معلومات درکوو. زموږ پوستپوهان یعنې نسب پیژندونکي د بابي یا بابیانو قبیله د پښتنو د غورغښت د ټولنیز ګروپ پورې تړي. د پښتني شجرو له مخې بابي څلور زامن درلودل چې میرزی، سرو، عزراییل او کتوزی نومېدل، چې د میرزی په یحیی او حمیدزیو او کتوزیو او په یاسینزیو، ادریسزیو او صاحبزیو باندې ویشل شوي دي. د تاریخ حیات افغاني په قول چې د محسن افغاني نه یې روایت کړی دی، وایي چې بابي په پیل کې په خپلو څلورو زامنو باندې د څلورو سپېڅلو مقربو فرښتو نومونه ایښي وو، چې نورو پښتنو هغه ملامت کړ. هغه هم د هغوی نومونه بدل کړل، خو یوازې د عزراییل نوم په خپل پخواني حالت تر اوسه هم پاتې دی. بابیان په کندهار، کندوز، کلات، نصیرخان او د سویلي پښتونخوا په بوري، چمن او کوټې په شابو نومي کلي کې میشته دي. د پاکستان د سیند ایالت په مرکز کراچۍ کې هم یو شمېر بابیان استوګنه لري. همداراز د هندوستان د ګجرات ایالت په جوناګړ کې هم بابیان استوګنه لري. او د 1940 میلادي کال نه تر 1948 میلادي کال پورې بابیانو د جوناګړ په سیمه کې یو پښتني ریاست درلود. ډیپټي حیات خان په خپل مشهور اثر تاریخ حیات افغاني کې چې په اردو ژبه لیکل شوی او وروسته په انګریزي او بیا په کابل کې په پښتو ژباړل شوی او چاپ شوی دی، د بابي په پښتنو اړوند داسې لیکلی دی: بابیان په کندهار او کلات نصیرخان کې ډېر باهمته سوداګران دي او د خپل غوره سلوک او نرم چال چلند په وجه د ښه ژوند څښتنان او اکثره یې شتمن دي. همداراز د دغه قبیلې خلک په میړانه کې هم ښه شهرت لري. د بابیانو دستور کټ مټ د نورو ګاونډي پښتنو قبیلو په څېر دی. د روسي نامتو ایتنوګرافر ستانیشفسکي د ایتنوګرافیکو معلوماتو پر بنسټ د 20مې پېړۍ په لومړۍ نیمایي کې د بابیانو شمېر په افغانستان او سویلي پښتونخوا کې 85,000 تنه ښودل شوی دی. بابیان ډېر ښه شاعران، لیکوالان او هنرمندان لري. په اوسني وخت کې لطیف جان بابی د پښتو خوږژبی سندرغاړی دی. د هندوستان د جوناګړ د پیچو د سیوې نواب د هندي، اردو، ګجراتي ژبو مشهور شاعر عمادالدین خان بابی چې په رسوا مظلوم سره هم متخلص و، ډېر نامتو شاعر و. همداراز د هندوستان د سینما فلمي اداکاره پروین بابی هم پښتنه او د جوناګړ د بابي پټانانو یعنی پښتنو په کورنۍ پورې یې اړه درلوده. د هندوستان د ګجرات ایالت د جوناګړ د سیمې بابي نوابان. د جوناګړ سیمه چې د هند د ګجرات په ایالت کې موقعیت لري، یوه تاریخي او پخوانۍ سیمه ده چې د سنسکرت په پخوانیو او زړو متنونو کې یې ذکر او یادونه شوې ده. په دغه ښار کې ډېر لرغونې کلاګانې او تاریخي ودانۍ شته چې د معمارۍ د هنر له مخې د ډېر اهمیت وړ ګڼل کېږي. پر دغې سیمې باندې موریانو، سلونکیانو، مغولو، افغانانو او انګریزانو واکمني چلولې ده. خو دلته زموږ د بحث موضوع هغه پښتانه بابیان دي چې پر دغه سیمه یې تقریبا ډېر واک لرلی دی. د پښتنو بابي نوابانو د جملې نه د لاندیني نوابانو ذکر کوو. باید وویل شي چې د دغو بابي نوابانو ته خانجي هم وایي، ځکه چې هندیان په مجموع کې افغانان او په تېره بیا پښتانه یا پټانان ته خان صاحب یا خانجي وایي.
دلته مونږ د یو درې څلورو بابي نوابانو ذکر کوو چې د ګجرات ایالت د جونګړ سیمه د دوی تر واکمنۍ لاندې وه. په دې جمله کې نواب بهادر خان بابی، نواب محبت خان بابی او نواب امید خان بابی. که د دې نوابانو د ژوند په هکله څوک نور لوست غواړي نو د ډاکټر لطیف یاد کتاب پښتني قبیلې وپېژنئ د مراجعه کی. مننه.